سلامونه هوني کې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. په ټوله نړۍ کې جګړه چې ده یو تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ دی په د سیاسونو لپاره او د پوځیانو لپاره. دا چې دا مارکیټ د پاکستان د پوځ دپاره څومره ستر دی دا د حساب و کتاب څخه بیخي وتلې خبره ده. په دغه ورځ کې چې د افغانستان سره جګړه سوې ده او په تیر څو وختو کې چې د پاکستان سره جګړه سوې وه د دغه جګړې پر سر باندې میلیاردونه ډالر د پاکستان پوځ ورک کړي دي او حساب پاکستان حکومت ته نه ورکوي. دا ځکه نه ورکوي چې دوی وایي چې موږ په دغه جګړه کې دومره پیسې مصرف کړي دي او پیسې تر حد ډېرې پیسې دي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې دا د جګړې تجارت د پاکستان پوځ دپاره څومره ګټور دی او ولې دا جګړه دومره بې رحمانه ډول باندې دی په سیمه کې تطبیقوي او د دې څخه دی څه عاید ترلاسه کوي. زه پر موضوع باندې خبرې کوو تر اضافي خبرې تېرې شو. دا هغه ورځپاڼې دي هغه معلومات دی چې په دغه ورځ کې د ویل سوي چې د پاکستان پوځ د فساد په هکله باندې د ټولو مقالې لیکل سوي دي چې ښه مقالې ګارډین دی چې ګارډین ویلي وی چې د پاکستان پوځ په یو وړه جګړې کې هم 10 میلیارده ډالره پیسې فساد کوي. که د بل لوري راستو د اکنامک ټایمز راپور وګورو دوی هم همدا خبره کړې ده. دلته رویټرز هم همدا خبره کړې ده. رویټرز ویلي دي چې د آی ایم اف څخه دوی پور اخلي او د همدغه پور بیا د پاکستان پوځ چې دی خپل په شخصي ګټو کې استعمالوي. نو په دغه حساس باندې دی چې د پاکستان د پوځ چې کوم مشر د پاکستان د جوړښت څخه تر اوسه پورې چې دا پاکستان جوړ شوی دی هر پوځي مشر چې راغلی دی دلته کښېناستلی دی چې کله هم ولاړ شوی دی تللی دی په لندن، امریکا، استرالیا او په غربي هیوادو کې جزیرې رانیولې دي، ځان ته مځکې رانیولې دي، ځان ته بلډینګونه رانیولې دي او خپل تر 10 نسل پورې دوی خپل ژوند برابر کړی دی او دوی بلا نور د پاکستان څخه ځي او بیا هلته دوی خپل ژوند عیشونوش کوي. کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې دوی په حاصل کې یو جګړه په لاره اچي د دغه جګړې په نوم باندې بیا د پاکستان د خزانې څخه میلیاردونه ډالر راباسي چې موږ په دغه جګړې کې دومره مصرف کړي دي او د دې جګړې حساب چې دی بیا نه پارلمان ته ورکوي یا نه حکومت ته ورکوي، هیڅ ادارې ته هم نه ورکوي. د پاکستان پخوانی مشر صدر اعظم عمران خان چې پر دغه باندې دوی خورپړه ټینګه کړې وه چې د پاکستان پوځ باید چې څه حساب کتاب کیږي څومره مصرفونه کیږي د دې مصرف باید د پارلمان سره شریک کړي. داسې نه کیږي چې څه ستاسو طبیعت څو چې موږ د آی ایم اف څخه چې څه پیسې په خیراتو اخلو، په عذر زارو اخلو، په پور اخلو او دا واخلو او دا د آی ایم اف پیسې راوړو مکمل ستاسو په لاس یې راکړو او تاسې واخلئ په یو نامعلومه ادرس باندې مصرف کوي او هېڅ مصرف هم بیا هېڅ د رقم دا څه ته نه ورکوئ، دولت ته نه ورکوئ، مالي وزارت ته نه ورکوئ، پارلمان ته نه ورکوئ، اقتصادي ټولنو ته نه ورکوئ، بس چې څه مو مصرف کړه هغه مصرفوئ. نو په دا خاطر باندې چې د رویټرز او دغه ټولو ورځپاڼو په همدغه باندې لیکلي دي چې په یو ساده جګړې باندې هم د پاکستان پوځ چې دی د پاکستان د ملي خزانې څخه تر 10 میلیارده پاونډ او یورو پورې دوی اخلي او هغه د مصرف راپور تیروي او دا خپل په شخصي جیبو کې اچي. دا د اوس خبره نه ده، دا د کلونه څخه دا راپورونه راځي چې د پاکستان پوځ په سیمې کې نه په نړۍ کې لومړنی هغه فاسد پوځ دی چې ډېر د ملت پیسې په بېرحمانه ډول باندې مصرفوي او خپل د ملت د په نامه باندې چې کوم پورونه د آی ایم اف څخه اخلي او د نورو یعنې نړیوال بانکو څخه اخلي او د نورو هیوادو څخه پورې یې همدغه پیسې بیا د دغه پوځ د پاکستان پوځ چې دی دا خپل شخصي جیبو ته هستي اچوي او دا جیبو ته چې واچول بیا چې کله هم دوی د رخصت شوه د هماغه رخصتي وروسته چې کله په وظیفه ختمه شوه بیا دوی ځي په نور غربي هیوادو کې خپل عیشونوش کوي. چې ښه مثال هم همدغه باجوه ویه دا کس و چې دوی ولاړې په یو ځای کې خپل ځان ته جزیره واخیستل او دغه جزیره حدودا لږ تر لږه ویل کېږي چې د 18 میلیارده ډالرو په اندازه باندې بیخي په لوړه پیمانه باندې چې کوم راپور هم الجزیرې کې شته هغه الجزیرې راپور تاسو وګورئ په هغه کې لیکل شوي دي چې په 2 میلیارده ډالره دا کس یوه جزیره اخیستې ده او هغه جزیره هم چې د استرالیا سره نږدې ده که کوم بل غربي هیواد سره نږدې ده او دغه جزیره بیا دی جوړیږي او آبادیږي بس بیا بیرته دا مځکې خرڅیږي او ریل اسټیټ یعنې د کور جوړولي یو لوی تجارت د پاکستان پخوانی
پوځ دی په لاره اچولی دی. پخواني پوځي مشران هم همدغه کوله. یعنې د هندوستان پوځي مشران چې دي زیاتره هم چې کله په دوی تقاعد کېږي، دوی خو په کورو کې په هند کې پاتې کېږي، مګر د پاکستان چې هر پوځي مشر متقاعد کېږي هغه به ځي په امریکا، انګلستان، په اروپایي ټولنې کې یا په نور غربي هیوادو کې دوی خپل ځان ته یو د عیش و نوش مرکزونه جوړوي او خپل ټول ژوند بیا هلته سرته رسوي. یعنې د پاکستان دا اوس چې څه د 200 میلیارده تر 300 میلیارده ډالره د دې پور په نړیوالو ادارو ورباندې دی، د دغه پور 80% تر 90% دی پوځ خپل په شخصي جیبو کې مصرف کړی دی، خو هغه هم همدغسې ډرامې جوړوي لکه د افغانستان سره یو جګړه ور واچوه، د پاکستان سره یو جنجال جوړ کړه، د ایران سره جنجال جوړ کړه، بیا په دغه بانه باندې بیا میلیاردونه ډالره واخه بس خپل شخصي جیبو ته انتقال کړه او یو څه ملکي حکومتي چارواکو ته ورکوي، یو څه خپل ځان ته واخلي، بس د ملت بیچاره چې څومره فقر او بدبختي ده د دې هیڅوک هم نه ګوري او بس هر یو چور تالان روان دی چې دا نو معلومه نه ده چې د دې آخري چور تالان نتیجه به کوم ځای ته رسیږي او د عامو خلکو چې ژوند هره ورځ کې ترخیږي د دې ژوند په هکله باندې دا خلک څه تصمیم نیسي، هیڅ تصمیم نشته. هره ورځ کې چور تالان، هره ورځ کې غلاوې، هره ورځ کې فساد او هره ورځ کې پر ملت پر وینو باندې تجارت دا د پاکستان پوځ کوي او په لوړه پیمانه تجارت هم چې دی هغه پر پښتنو او پر بلوچستان باندې روان دی، پنجاب په مزو کې دی او سند هم په یو څه په مزو کې دی. بدبخت او تباه چې دی هغه یوازې پښتانه دي. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسي دا درنه زه ویډیو تر بیا هم په لاس سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.